کتی یک ایرانی یک سلام علیکی صحیح کردن نمیتونستیم. دیگه اردوگاه سرش تمیز میکنه، دستیار همه چیز تمیز میکنه سرش. او یا پیاله چای د خپل کور دی. ورځ کې تقریبا 50 موټره 40 موټره شپږ موټره. د لوی سختن طلب سپیشل نامه د وخت تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه هیله مند یم چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. د یو بل خبرونه سره تاسو په درانه چوپړ کې سباون سحر یم. تاسو د وخت تلویزیون لیدونکو یاستئ. درنو لیدونکو په دې ورستیو کې د ایران او اسرائیل ورستی کړکېچن حالات او د افغانستان په مهاجرینو باندې سونه بد اغیزه کړې ده. دا چې افغان میشت چې په ایران کې د سونه دی خپل هیواد ته خوشاله دی، لیواله دی، راځي او د دې سره سره هغلته په کوم مشکلات سره د چار دی د ایران وضعیت په حالات کې ده. دغه ټول موضوعات نن ورځ غواړو خپل د افغان مهاجرینو څخه او هغه څوک چې د ایران هیواد څخه خپل کور افغانستان ته راځي دغه هر سره په نننۍ خبرونه کې وګورئ. سلام جور بخیر. سلام سلامت باشین. خسته نباشین. بخیر آمدین. سلامت باشین بخیر باشین. قربانتان بخیر سلامت باشین. اسمتان به هموطنای ما بگیرین. صدیق الله سروری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شهر کیشان. بله خیلی خوب بخیر سلامت باشین. از ایران یادآور شوین حالات چگونه بود، وضعیت چگونه بود؟ والا ایران هست دیگه، مثل قبلا نیست. من خودم تقریبا 3-4 بار رفتم ایران. بله. ولی مثل قبلی ها نیست دیگه. اینال زود میگیرن، اذیت میکنن دیگه، درا بار نمیکنن در اردوگاه، میمانند در اردوگاه 3 روز 4 روز 5 روز 10 تا هر اردوگاهی میمانند. یعنی هر اردوگاهی که تو زایدان ما خود ما 6 روز است که ماندیم تنها تو زایدان. یعنی کلا من الان 12 روز است که از ایران حرکت کردم. من دیپورت شدم 12 روز تو راه. بله خیلی خوب. لهجهتان مگر مکمل تغییر کرده؟ نه خب یک کمی تازه هم بعد از 2 سال آمدیم اینجا. بله. به خاطر از امو است. خیلی سعی میکنم که چی کنم. بله. با زبان خود ما با فرهنگ خود ما گپ بزنم. گپی نیست دیگه، یگان جایش میره دیگه. به خاطر اینکه قربانتان بخیر سلامت باشید. اینکه به افغانستان برگشتین، به خاک خود آمدین، چقدر احساس خوشحالی دارین، چقدر خوشحال هستین؟ احساس خیلی خوشی دارم، احساس خیلی خوبی دارم. خیلی خوب است که در کشور خودم هستم. باور بکنید ما در تهران که بودیم کار میکردیم، از ترس و لرز بیرون رفته کتی یک ایرانی یک سلام علیکی صحیح کردن نمیتونستیم در صف نانوایی یا در مغازه یا در خیلی جایی مثلا اینکه میرفتیم. ولی در کشور خودم، وطنهای خودم که آمدم، در کشور خودم آمدم راحت. حالا آمدیم اینجا نه مأمورگیری است نه کسی چی است، هر چی باشه همین خاک ما به درد خودمون میخوره. دقیقاً قربانتان. اگه اجازه باشم رئیس دیگه بیادرم هم صحبت داشته باشیم. سلامت باشید. شما صاحب اجازه هستید. بسیار زیاد تشکر. شما هم خسته نباشین. بخیر آمدین. خوب هستین؟ بخیر باشین. اسم شما؟ اسم فرهاد است. فرهاد حجتی از ولایت مزار شریف. بله خیلی خوب. حجتی گفتین درست است؟ حجتی. قربانتان شما بر ما یادآور شوین وضعیت ایران چگونه بود، در کدام حالات قرار داشتین؟ والا وضعیت ایران خراب است. ما نزدیکای 2 سال در ایران بودیم. مرا از سالن فوتبال ورزشگاه گرفتن. بله. دیگه از استان کرمان که ما میگیم ولایت کرمانش گرفتن تا زایدان دیگه خیلی اذیت ما کرد. از کدام لحاظ زیاد اذیت شدین، رنج دیدین، آزار دیدین؟ والا خیلی داو میزنه. خیلی داو میزنه دیگه. این شوکرای برقی است که از دو خیلی میزنه، الکی میزنه دیگه، آزار ما میده. چند روز میشه که دیپورت شدین؟ والا از کرمان نزدیکای 3-4 روز است که ما در راه هستیم. خیلی خوب. از تحولاتی که آخر در ایران آمده، از جنگ اسرائیل و ایران یادآور شوین، از چی گپا بود؟ والا خو ایرانو بسیار ترسیده بود دیگه، چون میگفت نقطه ترین این امنیتش که تهران خیلی بالاست اونجا رزده، به خاطر همون دیگه پلیسای کرمانی طرف و طرف خیلی نگران بود که مثلا وقتی تهران زده اینجا رو راحت میزنه دیگه. خاطر همون دیگه زیاد ترسیده بودن. شما بر ما یک موضوع دیگر هم یادآور شوین، یک خاطره تلخ و جالب از خودتان یادآور شوین. وقتی که دیپورت شدین گرفتارتان کرد، یگان خاطره تلخی که در ذهنت مانده باشه میشه با هموطنان ما یادآور شوین؟
والا خاطر تلخ دیگه وقتی که آمدیم اردوگاه زایدان مثلا ما 32 نفر بودیم از یک اتوبوس. باز مثلا از هر نفری 700 تومان کرایه اتوبوس و شهرداری چیزا میگیره. ما خود چون دیپورت شده بودیم یک 2 میلیون 500 چیزا زیادتر پیش ما نبود. تا مثلا هر نفری 700 تومان خیلی نفرها نداشت، مثلا 20 نفر پول نداشت. باز یک نفر از شیراز گرفته بود، از شیراز تا کرمان آورده بود ایره. مثلا 20 نفر تنهایی خود مثلا پولای 20 نفر داد، چون 20 نفر پول نداشت. گفت یک نفر اگه پول نداشته باشه شما را اینجا نگه می‌دارم، یک ماه 2 ماه 1 سال چه مثلا دیگه اردوگاه رسش تمیز میکنه، دستیار همه چیز تمیز میکنه سریش. دیگه اون مجبور شد پول 20 نفر بیته، از خاطر یک ماه درا بود. یک ماه شیراز تا کرمان گرفته بود. گفت یک ماه درازم از خاطر که جنگ هم شده بود دیگه، ردمرزی هم خیلی زیاد بود دیگه. بدبخت دیگه 2 نفر بودن دیگه، یعنی پول 20 نفر جیب خود داد، نزدیکای 21 میلیون 22 میلیون پول داد دیگه. این بدبختی زیاد است دیگه، از مجبوری. شکر که با خیر و خوبی به وطن خود آمدین. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. قربان کنم. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. السلام علیکم. جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورور مې خیر بخیر. شکر ودان ډیره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. زما نوم کلیم رحمان د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. ایران څخه راغلی مسافر یم. خوشاله اوسئ. خپل هیواد ته راغلی، څونه خوشاله یې، څونه د ویاړ ځای ده؟ ولا شکر د خپل وطن د خپل خاوره ده. ان شاء الله په امنیت په سوله باندې راغلی یم. څونه وخت په ایران کې تیر کړ؟ ولا یو کال هم تیر کړ. دغه یو کال کې موږ څه ګزاره مو کړل. لږ حالات وضعیت خراب و ایران کې، لکه اسرائیل له خوا نه لکه دوی کلکل ولګېد. موږ هم بیا هم کته چې وضعیت خراب ده بیرته راغلو خپل وطن ته ستانه شو. مال چې هغلته په ایران کې د افغانانو وضعیت په کوم ډول و؟ هغلته چې څوک مهاجر دي هغې په کوم حالاتو کې په خصوص په دې وروستي تحولاتو سره؟ ولا فی الحال خو لږ اندازه خو دا پاسپورټیانو ته اوس نه وایي، دا لکه قاچاقي خلک چې دي ډېر پازابېږي او ډېر وضعیت خراب ده. نیول کېږي 2 ورځې 8 ورځې 9 ورځې الله یو میاشت پورې بندي کېږي او دوی بیا رنمستۍ لکه پازابېږي ډېر. خو لکه همدغه کاروبار دی نو بیچارګان هغوی هم لګیا دي، څه کاروبار چې کېږي خو کوي، نه کېږي بیا رنمستي یا مثال جاپا چې یا مثال اوس څوک د جنگ د لاسه وځي، څوک د خپل وځي، یا څوک د خپل مجبوریت نه هلته ځي، هلته بیا 2 ورځې تیر نه کړي، هلته بیا ردمت شي یا مثال هلته ونیول شي، ډېر په لانجه باندې اخته کېږي. تاسې راته وایئ تاسې د کوم لحاظ نه راغلی؟ خپل په خوښه راغلی که د جنګ د وجې راغلی؟ ولا داسې حالات و چې موږ چې راغلو هلته لږ حالات هم خراب و د اسرائیل د لاسه. موږ چې همدې لپاره راغلو مو ویل چې څنګه هلته جنگ کېږي، یعنې تر اوسه خو زموږ وطن کې جنګ و، دا خو خلاص شو. اوس هلته کړکېچ برابر نه شو چې هلته به څه پېښه برابر نه شي. وطن کې خو دغسې حالات و، هلته هم داسې حالات راغلی ده چې موږ هم راووتلو. ما ویل چې یو څو ورځې کلي کې به تېر کړو، قرارې به شي، بیرته به راستنول شو د ایران پلو. څه غریبي خپل هیواد ته چې راغلی، خپل وطن ته راغلی، څونه د خوشحالۍ احساس کوي، څونه خوشحاله یې؟ ډېره خوشحاله یم. دا هم چې د خپل وطن ده، دا هم چې د خپل خاوره ده، چې ډېره خوشحاله یم. داسې زړه مې خوشحاله چې نو وایي چې که نه خپل وطن چې ده جنت ده، جنت ده. کور ودان ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم حاجی صاحب. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر. بخیر باشین، جور باشین، با عزت بخیر، سلامت باشین، خوش آمدین به کشور، خوش آمدین به وطن. وطن خود خوش آمدین. بخیر باشین. بخیر باشین، با عزت باشین. تشکر. از ایران آمدین؟ بله صاحب. چند سال در ایران موندین؟ در ایران 7 ماه بودیم صاحب. بله. 7 ماه در ایران بودین. چند روز میشه در مسیر راه بودین؟ چند روز میشه که گرفتار شدید؟ بله. 1 هفته در مسیر راه بودین. در کدام شهر زندگی میکردین؟ چرا گرفتید آنها؟ گرفت اتاق گرفت دیگه، لغت زد کشید دیگه اومدیم من دیگه در کشور خود دیگه. بله. در کشور خودی چرا کتی لغت زد؟ چرا برتان گفت که به کشور خود برید؟ خود دیگه چی چرا از ما اتاق خواب بودیم گرفت دیگه.
روان کرد افغانستان. ایران مصروف کدام کارا بوده؟ چی کارا میکردی؟ کشاورزی صاحب. بله. باغ بینم کشاورزی مصرف کشاورزی بود. از کدام ولایت افغانستان است؟ تخار هستیم صاحب. تخار هستین. حالا که افغانستان آمدین به وطن خود برگشتین چقدر احساس خوشحالی دارین؟ وطن خودم است احساس زیاد دارم در کشور خودم هر چیز خاک خودم است چیز خودم است بسیار خوش هستم دیگه. یک کسی کار ندارد چیز خود اصلا حال خود در غریبی خود کسی کار ندارد. در وجه دیگه یک طرف بریم مثال دیگه در ایرانیا کار میکنن بعد شما دیگه والا در مامور زنگ میزنم در خدای از اینا در مامور است دیگه پول خوش شما نه پول تام نمیده. اینا بدبختی است. از پول یادآور شدین شما کار میکردین در اتاق گرفتار شدین پولتون آوردین نآوردین مان کم تمش اروا خدا توفیق داد کم تمش مان همین رقم دیگه صاحب خدا توفیق داد روان نداد دیگه خلاص الله اکبر دیگه دست ما دقیقاً هزینه برسه دیگه صاحب. حالا که افغانستان آمدین دوباره برمیگردین میرین یا نه در کشور خود میباشین؟ من ما 10,000 5,000 پایده کم نمیرم بعد دردم نمیخواد. قربانتان بخیر سلامت باشین بخیر خانه برسین از کابل تا تخار مسیر زیاد است ان شاء الله که بخیر و بخوبی برسین. سلام علیکم خدا بس قربانتان بخیر سلامت باشین بسیار زیاد تشکر. السلام علیکم جوړ بخیر. سلام علیکم جوړ بخیر تک بخیر اوسه ډیره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم محمد ناصر د کندوز ولایت یم. بله محمد ناصر جان د ایران کې سره ته کوي خپل راغله ډیپورټ کړل څه رقم کې سوا مې ولا ډیپورټ کړو ډیپورټ کړو راغله په کوم حالاتو کې ډیپورټ کړل کومه سی ولګل لګا خپل کې صد خپل لیدونکو سره شریک تاسو چلو خاصي وتاق نه راته ویني ذاتي موټر ته واچولم نور لاسونه را یو بل نفر یې نیولی و په هغې لاسونه په ما لاسونه وتړل ویې ته دغه کیزي کې شل نفر اچولي وو ډېرې سختۍ ونه تېرې کړې موږ او ډېر ظلم هغه هلته کار دی کوو په کوم کار باندې مصروف کار هم که دغه المرګۍ نه چې جوړېږي ورق فروشي په دې کې مې کار کوم بیا هغه ستاسو کار پیسې چې هلته پاتې وې هغه څنګه شللې درې کړې وه د غسلې واده نه غسلې هغه پیسې تر اوسه پاتې جواب نه راکوي د ایراني په لاس کې دي پیسې زنګ وهئ اړیکه ورسره نیسئ جواب نه درکوي بیه مې ورکړی تر اوسه جواب نه ده راکړی او ګورې تناو یې که نور ملګري هم در سره زه تکې تناو یو نفر وم لکه څنګه چې موږ په تصویر کې وینو خپل د افغانۍ په جامو کې او یو جوړه جامې در سره د نور هیڅ هم در سره نشته همداسې و که نه او همدغسې بس دغه جامې مې اغوستې سره وته وینیولم او نور هیڅ شی راسره نشته راځئ د لارې کیسه هم را سره شریکه کوي په لاره کې سره رقم راغللی تر افغانستانه څنګه ورسېدلی د لارې کرایه مو د کوم ځای کړله یاره داسې چل دی ښه چې په موږ یې لاره کې ډېر ظلمونه وکړي ایران دومره ظلم وکړي چې امریکایي هغومره ظلم نه کړي لکه دوی چې کوي او دومره ظلم وکړي بیا لار ته راغلو دلته سازمان بین الملل وخه د به موږ سره کومک کو دغه ځای پورې راورسولو او کرایه راکړه کندوز ولایت ته به ځئ تاسو د کندوز یاستئ ها کور سره مو اړیکه نیولې وه نه مو ونیولې یعنې کور سره یو خبر مې ورکړی تر اوسه نور خبر نه ده او سیم کارت نشته هېڅ شی نشته مو سره کور ته به په کومه لاره ځئ د کور پورې کرایه به د کوم ځای نه کوئ د کور پورې کرایه خو راکړې ده خیر دې یوسې ډېره مننه ورنه کوو بین الملل درته بین الملل راکړې ډېره زیاته مننه ځوانان اوس هم زړه ښه کوي چې د هېواد څخه بهر لاړ شي فی الخصوص ایران ته پیغام دی ورته څه دی ویل دی ولا د ما یو ځوان دغه پیغام ده چې باید نور لاړ نه سي له خپل وطن نه وچې دي خو خپل وطن دی او یو پیاله چای دی خپل کور دی ډېرې سختۍ لري او دومره سختۍ په موږ ته راغلې څونه خوشحاله سوې یعنې ډېر خوشحاله سوم دغه وخت کې او ډېر خوشحاله سوم لږ نه خیر اوسې کور مو ودان ډېره مننه تاسو د کور ودان خیر اوسې مننه ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه په خیر اوسئ سلامونه جوړ بخیر جوړ اسې ان شاء الله ساتم خیر بخیر است ډېره زیاته مننه نوم دې لیدونکو ته واخله زبیر الله مراد د بغمان ولسوالۍ اوسېدونکی ډېره زیاته مننه د کوم ځای څخه راغلي یاستئ که همدغلته په کوم کاروبار مصروف یاستئ موږ همدغلته د خپل مصروف یو خپل شرکتونه دي همدې ځای کې د خپل کاروبار کوو مننه راځئ د مسافرو په هکله را سره وغږېږئ د وروستي تحولاتو په هکله را سره وغږېږئ چې ایران کې منځته راغلي دي د اسرائیلو او د ایرانو تحولات او د افغان مهاجرینو راتګ افغانستان ته څومره ډېر شوی دی یا د افغان د له کومې ورځې نه چې دغه تحولات راغلي دي په ایران کې دا جنګونه شروع شوي دي
تعداد مسافرو د افغانانو زیات زیات شوي دي په ورځ کې تقریبا 50 موټره 40 موټره 80 موټره د دې ته موږ راکته کېږي هم شو ډېر خلکو مشکلات وینو چې په بعد مشکلاتو باندې په بعد نظریاتو باندې خبر رسیدل تر خپل کې پایام غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده بس ان شاء الله موږ خپل حکومت نه غواړو چې دغه ماجرین چې راځي دغه ته خپل د کار زمينه مسایله کې او چې آینده کې د خپل بل کشور د خپل تمه ونه کوي د خپل وطن د خدای پاک موږ ته آرام لري او خدای دې ورته آرام کړي دا خلک متفقې چې کوم خلک راځي په ایران کې ولا غزر نغري دلته چې دغه ته خپل په ځای شي سمبال شي دغه کورو زمينه مسایله کې دغه د ژوند زمينه مسایله کې د بیچارهګان به سرپرسته به بخو به بعد په نیمروز او په هرات او په منطقو کې پراته لري مشکلات باندې حتی چا سره د خبره کرای نه د کور د خاط سره ډوډۍ موډۍ د شهر خلا پرګدا چې د کرای مو سره نه چې د خپل منطقو ته خبره ځان ورسوي نو موږ له غواړو د خپل دولت نه چې د خلکو سره همکاري وکړي بخیر سکور مولانا ډیر تاسو سره خبره خیر درته د واک تلویزیون درنو لیدونکو د ټولو نړۍ مننه چې د خبرونې تر پای پورې مې ملګري وي دا وه زموږ د نن ورځې خبرونه چې د ایران او اسرائیلو د تحولاتو د وروستي کړکېچونو په هکله مو درته د افغان مهاجرینو سره درلودله هغه څوک چې د ایران هیواد څخه افغانستان یا خپل کور ته راغلل درنو لیدونکو تر بیا او بلې خبرونې چې زه سبا سهار ستاسې په درنو حضور کې حاضرېږم تر هغې مو پاک لحظه لفظ سپارم ښې چارې ښه وختونه د یو سوکاله او باثبات افغانستان په هیله تر بیا د خدای په امان